أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. دی آیت مبارکنا د 188 نمبر آیت پوری دا د دې حصے دریم باب دی. په دې کې د اهل کتابو قباحتونه ذکر کړی دي د دې امت د تحذير د پاره، یعنی د دې امت د يرولو د پاره د اهل کتابو قباحتونه ذکر کړی دي. نو په دې حصہ کې یو قباحت د اهل کتابو دا ذکر کړی دی چې دوی د انفاق فی سبیل الله د نه کولو د پاره یو باطل هغه خبره کوي او دویم قباحت دا ذکر کړی دی چې د رسول د انکار د پاره یو باطل استدلال کوي او د کتاب الله دا د خپل دنیاوی اغراض د حاصلول لپاره هغه د دې اشتراکي خرڅي د دې په منځ کې هغه تسلی ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او صد ابتلاګانو دا غي ذکر هم دی او په اخر کې دا اهل کتاب دا قباحت ذکر کړی دی چې ځینې خکارونه دوی نه کوي او دا خوخی چې خلق تی زمون پای کې تعریف کوي، یعنی عمل کوي نه او تاثر دا ورکی چې مونږ دا خکار کو او پای کې په خپل تعریف کول باندې خوشحاليږي. نو فرمای لقد سمع الله یقینا اوریدل دی الله تعالی قول الذين وینا دا کسانو قالو چې وی دوی ان الله فقیر یقینا الله تعالی محتاج دی ونحن اغنیا او مونږه مالداران یو. کله چې هغه آیت مبارکه نازل شولو من یقرض الله قرضا حسنا چې څوک به الله تعالی لا قرض حسن ورکی، دا خبره يهوديانو د خپل مسخرو د پاره یو ذریعہ وګرځوله چې ګوري دا پیغمبر وای چې دا الله تعالی کلام بیانوم په دوی کلام کې خو ویل چې الله تعالی قرض غواړي، نو ولې الله تعالی جو فقیر شو او مونږه مالدار یو؟ نو بیا به دا خبر د استهزاء په تور کوله چې الله تعالی فقیر دی او مونږ مالداران یو. نو فرمای سنکتو ما قالو لیکلی دی مونږه هغه
لیکو مونږه هغه چې دوی وایي دوی چې دا سویلې دي دا مونږ لیکو یعنی پرشتي لیکي وقتلهم الانبیاء او د دوی دا جرم هم ډیر غټ جرم دی او دویم غټ جرم دا دی چې دوی پیغمبران هم قتل کړي دي بغیر حق پناه حق او یو اعتراض راځي چې پیغمبران خو د دوی مشرانو قتل کړیو نو د هغې مفسرینو تذکره کړې ده چې دوی په هغې باندې رضاو او هغه درست ګڼل چې دی ښه کړي دي لکه فرمایي چې د یو امام شعبي په مجلس کې یو کس خبره وکړله چې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې کم کسانو قتل کړو نو دای ښه کړو امام شعبي رحم الله فرمایل چې ته د هغوی سره په دغه قتل کې شریک شولې ته هم چې دی نو هغه په هغه مجرمانو کې وګرځېدې ځکه چې ته د هغو په دې ګناه باندې رضای او دا ښه ګڼې دغه شانتي د دوی دا کشران دوی خو د پیغمبرانو په قتل کې موجود نه وو لیکن د پیغمبرانو هغه قتل دوی درست ګڼل نو الله تعالی وایي چې د الله په شان کې ګستاخی کول د پیغمبرانو قتلول دا حدیث خبرې دي چې دا مونږه لیکو او د دې سزا به دوی ته میلاویږي نو فرمایي ونقول ذوقوا عذاب الحریق او مونږ به ووایو دوی ته د قیامت په ورځ چې وسکئ عذاب سوځونکی د سوځونکي عذاب ذایقه چې دا اوس وسکئ ذالک دا عذاب چې تاسو ته میلاویږي بما د دې وجې قدمت چې وړاندې لیږلي دي کم ګناهونه ایدیکم ستاسو لاسونو وان الله لیس بظلام للعبید او یقینا الله تعالی په خپل بندگانو باندې ظلم کوونکی نه دی الله تعالی خو ظلم نه کوي لیکن دا ستاسو هغه بد اعمال دي د هغې سزا تاسو ته میلاویږي لقد سمع الله یقینا اورېدلی دی الله تعالی قول الذین وینا د هغه کسانو قالو چې وی دوی ان الله یقینا الله تعالی چې دی فقیر محتاج دی ونحن اغنیا او مونږه مالداران یو سنکتب زر دی چې وبلیکو ما هغه خبرې قالو چې دوی ویلي دي وقتلهم الانبیاء او وجل پیغمبرانو بغیر حق پناحقا ونقول او ابوی مونږه ذوقوا عذاب الحریق وسکئ عذاب سوځون کې ذالک دا عذاب چې دی بما د هغه ګناهونو د وجې نه دی قدمت ایدیکم چې وړاندې لیږلي دي ستاسو لاسونو وان الله یقینا الله تعالی چې دی لیس بظلام نه دی ظلم کوونکی للعبید په بندګانو باندې الحمد لله رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین